السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برته رو جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو نن درته د کرکټ په اړه معلومات درکوم چې د افغانستان او ایرلینډ سیریز څنګه برابر شو او په کوم ځای کې به دوی میچونه وي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه د همیشه په شان یو کوچنی غوندې هیله کوو که چېرته زموږ دغه ویډیو تاسو ګورئ او دا هم خوښېږي په ده باندې لایک کوئ او زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ، بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه بیا آل ووهئ. په تیرو ورځو کې د ایرلینډ کرکټ بورډ له افغانستان سره خپله سیریز لغوه اعلان کړ او لامل یې دا ښکاره کړ چې دوی مالي امکانات نه لري. خو پرون ورځ افغانستان له ایرلینډ سره د 3 اوریزو لوبو سیریز اعلان کړ چې په هند کې به د افغانستان په کوربتوب ترسره شي. له هغه وروسته خلکو پر کرکټ بورډ نیوکې وکړې او لامل یې دا ښکاره کړ چې ایرلینډ لوبې لغوه کړې، خو افغانستان په خپله کوربتوب دغه لوبو ته ایرلینډي لوبډله راضي کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو برخې مدیر ابراهیم مومند په دې اړه وایي چې افغانستان او ایرلینډ د FTP پروګرام له مخې په 2020 کال کې 2 سیریزونه درلودل چې یو یې د ایرلینډ په کوربتوب او بل یې هم د افغانستان په کوربتوب و. هغه وایي چې ایرلینډ د مالی امکاناتو نه درلودلو له امله له افغانستان سره سیریز د 2021 کال ته وځنډو، خو افغانستان سږکال غواړي چې 20 اوریزې لوبې ډېرې ترسره کړي. نو له دې لامله یې د 3 ورځنیو او یوه ټیسټ لوبه د 3 اوریزو لوبو په سیریز بدله کړه. د هغه په وینا د FTP پروګرام په 2019 کال کې جوړ شوی دی او د افغانستان لوبې هماغه مهال برابرې شوي دي. هغه وویل چې ځینې لوبډلې په یو کال کې ډېرې لوبې لري او په بل کال کې کمې. افغانستان که په 2020 کې نسبتاً کمې لوبې لري، خو په 2021 کال کې بیا ډېرې لوبې لري. نوموړي وویل چې له هر هیواد سره چې د نړیوالو لوبو په اړه خبرې کیږي، نو هغوی هم خپلو بوختیاوو ته په کتو سره لوبو ته زړه نه ښه کوي، همداراز خپلو کورنیو سیالیو ته هم پاملرنه کوي. ابراهیم مومند وایي چې افغانستان سږکال د ایرلینډ سره 2 سیریزونه او له استرالیا سره یو ټیسټ سیالي درلوده، خو اوس به له ایرلینډ سره یوازې 3 اوریزو لوبو سیریز او له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کوي. همداراز په نړیوال 20 اوریز جام او اسیایي 20 اوریز جام کې به هم ګډون کوي. نوموړی وایي چې دې ترڅنګ د 19 کلنو لوبډلې لوبډلې او ایمرجنګ لوبډلې سیالۍ هم شته او د شپږیزې کرکټ لیګ او د افغانستان غوره لیګ ترڅنګ بیا د کورنیو سیالیو 9 نور جامونه هم لري. دا زموږ د نن ورځې خبر. تاسو هم را سره خپل نظرونه لاندې کمنټ کې شریک کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.